بچیه راشه مړه کېږم زویه زویه پلار دې ورځ کې 3 وارې ذوب کېږي زویه بېهوشه کېږي زویه چې کوم ځای کې راشه وروڼه مړي ژوندي لازمه نه ښه لازمه نه بد لازمه زویه قلار کور کې ناست یم مور دې چاله جړاګانې کې راشه منلو چې کوم ځای کې راشه غیر دی بسم الله الرحمن الرحیم دا امان الله روغتي جی او سلور کالو شو د مور چې کله ماته چې سلور کالو شو نو ما ویرا سلور کال راسه دا خزه بس د مرګ په انتظار ده نو او کزوی رانه غنه بعد د امر په لوري ولاړه ده او د امان الله تر دا پروګرام کو تصاویر چلی او دا ټول اقربا او پس راغلي دي دی غالبا چې اسلام آباد پنده کې بچ ته روزګار سلسله کې په خبر ته ځان ورسوم تاسو غږ من اګدو بابو سلور کالو وشو زویه بس ټوله شپه ورځ په انتظار یم چې اوس په مامان الله بچی راځي او ګېټ ته ولاړ یم قلارې دا 4 کاله زما په انتظار تېر شو زویه او نو مړي ژوندي لازمه نه ښه لازمه نه بد لازمه زویه قلار کور کې ناست یم او سبق ویم قرآن شریف مې ویلی دی د خدای ختمونه په مدرسو ګرځم زویه همدغه سبق باندې مې بس یقین راوړی دی خلک وایي ولې مړي ژوندي له نه ځي مړې زمې نه غواړي څنګه لاړه شمه 4 کاله دې څنګه 4 کاله بس انتظار بچیا 4 کاله مې په انتظار تېر کړ زویه چې شپه وځي نو ورځې لا پته مې یم چې اوس به راشي او چې ورځ ورشي شپې لا پته مې یم بچه دا ټوله ورځ یو پله و یو د اختر شپې ورځې بله پله و زویه ټیلیفونو څه نښه پته هېڅ نه راځي زویه هېڅ نښه پته نه راځي دا پته ته خوښوي او زما داسې ښه بچی و زویه بغیر به شپې سبا کي نه 4 کال یې څنګه تېر کړل بس الله دا الله شان یې څه به ووایم کار شوی وته هېڅ نه زویه نشی کوله نه د کار سړی نه و زویه څنګه وته دنه د ورځې 12 بجې وي زویه ما ورته ویل که روټۍ وخوره ویې مورې پرېږده زه راننوځم نو جمع او کوټې یې ویسته مړ ته کېښوده بوټان یې مړ ته کېښودو او تشناب ته ننوته زړو چپړو کې بېرته ووته راننوته زویه بیا نه راغلی بیا نه دی راغلی ورته ویې راشه بچیه راشه مړه کېږم زویه پلار دې ورځ کې 3 وارې ذوب کېږي زویه بېهوشه کېږي زویه زویه 3 وارې بېهوشه شي زویه بیا یې راجب کړو بچیه تاسو خو ګڼ یې خو د امان الله پسې قیصه خرابه ده ولې زویه شکر دی کار مې شته خو دا مو بېل ځای دی یو د بل ځای نه نیسي ځان کنټرول کا او امان الله ته ویې راشه به ویې انتظار دی راشه چې کوم ځای کې راشه وروڼه اختر کې دیو کپړې نشته کپړې نه اغوندي زموږ ورور راشي بیا به کپړې ولې بس همدغه شان دغه په انتظار وتلی دی بس نو تاسو پسې ژوند هم پرې امان الله راشه زویه مور پلار دې مړه کېږي زویه پلار دې کور کې دی ستاسو رشتې دار صحیح ده دا یو مور د جی د مور د دې جذباتو او د دې د درد ترجمانی زما په خیال په دنیا کې نشته دا یو ځان له کردار دی د مور وجود په دې کائنات کې د رب کائنات یو ډېر بهترینه تحفه ده او بچان ډېر دي خو صاحب تر امان الله پسې به دا مور هم ترې ده نو بس او ځانه ده نو دوی چې اوس دوی به اختر شو قدر چې دا نه کوي د دوی به هم د اختر ستاسو هم د ژوند په دې کور کې څه مزه خو نه کوي مزه نشته هېڅ مزه نشته بس هم د دې سړي باس ته چېرې څه شو دې باس دی
دې چېرته لاړه سې والله کې راته پته مونږ بس ګرځو لګې بس مطلب ښه مینه ناکه لکو قلار نه کو خمینه نه شریفه لکو کو شریف پالکو زموږ روم کې دا شریف وو تر وخت مې ساتلې دي پرش کې زیات دی لا بچې غلارې پرتې دي زیا سره څه کوي بس کو چختر شي بجړاګانې کې راته کور کې ناز دي اورې او والد صاحب کې جماعت کې جاړي اختر کې جاړي جړاګانې کې موږ جړاګانې اختر کې اورې د پسې لټون شوی دی دا شوه دي دا کوټ دغه دی ګوره کوټ ارس بیخیړو څه پته ونه لګي هیڅ پته نه لګي تاسو دښمني څه تورس نه هیڅ نشته هیڅ نشته بچې ته تری خو هیڅ سب نشته نه دښمنی موږ نشته شکر الحمد او تاسو روزګار کې منډه کې کار کړه سره چلو منډه او ټول سونرونه خويند نه خرونه نخرونه یو خورم ده ایو خور هم بس کې بس قدرمنو د امان الله د تصویر چلیږي او د تصویر سره سم تړلې د سره تړلې د خپل کردارونو د چغ سورې هم چلیږي او تاسو اورې خپل روزه دا په دې کې خوسه به سوال قبليږي تاسو پجمه دعا وکې چې الله دې مور له قرار ورکړي او د خدای پاک دا رو راوړې کوړه دا ډېر دعا وکې تاسو به یقینا چې روزي ماتي کړي ناس په تراوی به مکړي ډېر دعا وکې او دنه کوي خدای دا تیر شوی دا تیر امان الله کوړه راوړي خپل نمبر موږ سره لک شریک کا جانا نمبر لور کړ نمبر وای 328 50 77 155 یو ځل بیا وای 0328 50 77 155 واتس اپ پښتا واتس اپ پښتا تم خپل نمبر کدی وای دا واتس اپ شتا 0315 777 2625 د دې د حالت نه خبرېږي دا خو چې چته راشم دا خبره بکې نو جاړه پرې دونه کوي تا چې ته تګ راتګ دړه د خوګېدو څه نشته بچې چې تم نه زما زویا پلار کرم نه زما مزه پلار که څوک ما بچې مې نشته ورک دی الله به راولي ته ځان له ولې دونه زور ورکړې بس بچې اړه مې نه غواړي زویا زما خوږ بچې نشته دونه خطره مې نشته زویا دا تاسو په یوې ورته وایې د لاسه ورکوې دا نو دا نه مني نه مني نه بچې سره کار مې وشو کپړې مې نه دي کړې زویا نه کوم نه پلار کې نه زه کوم زویا نو موږ چې تاسو څنګه لاړ شو مړې ژوند دی به وکړو زویا خلک مړې ژوند نه کپړې کوي کنه کپړې اغوندي هیڅ نه زما مړې ژوند نه کوم خلک را پورې خاندي وایي ولې مړې ژوند نه کې زه زما خوږ بچې ورک دی څنګه مړې ژوند وکړم تاسو تعلق د افغانستان سره جی افغانستان سره یو افغانې مور چې زموږ دړه سر دی دلته ژوند کوي رب دې د دې دا تکلیف ختم کی او دعا وکړي او دا خو زه یم په دې په یو حق له خدا خوش نصیبه ده چې د بره پښتونخوا د افغانستان خلک به هم دعا کوي چې چېرته هغوی دا خبره او دا پروګرام ګوري او د دې ځای پښتانه به هم دوی ته دعا کوي نو دا ډبلې دعاګانې چې یو شي بیا اسمان ته ځي نو ضرور به سلا روزي باچا ړمو وخه ورور ته که بیا هم څه ویل والې خبر ورته کړې د ستا غږ ځي وایي چېرته یې راشه لږ رابطه چې کوم ځای کې هم راشه مور دې جاړه جړاګانې کې راشه منلو چې کوم ځای کې هم راشه غیر دی وکړې وسرو که پوره وه چام نیولې خدای مهرباني وکړي دا خلاص کې پرېږدئ اورې دا پرې چا چې نیولې دا خلاص کړي مور جړاګانې کوي قسم رباني به ډېره ډېره واسه کې راشه خپل کور ته راشه زویا ټوله مدرسو ګرځما الله به خیر ډېر ګورم دې کې خو زما بچې نه چې تا ګڼه وګورم هغې پسې زما او ګڼه وګورم سړو پسې ښکاره کېږم خدای مطلب دا چې کارخانې او چې چېرته مریضان دي هیروین سکولو والي په دغه کې مې هم لټون کوې خانې کچرې ښارونه هر سم کړي هر سم کړي دي د ده اړو چاته بیخي څه پته ونه لګېده بالکل چې تللی دی بس غیب بالکل غیب دی څنګه کېدی شي موږ حیران دی دا خپرونه سر ته رسي دعا کوئ چې دا امان الله کور ته راشي دا مور یې ډېره بې حاله ده دا اړونه دا اقربان مو سره هم راغلي دي او دا پجمه دلته ودرېدل چې خدای پاکه دا پروګرام خور شي او پته لري چې الله ته څوک ګران دي چا دعا اسماني کېږي دا امان الله چې کور ته راشي نو ما به خبرې ښه ولې نه بچ پروګرام را پس پر راځي ښه ما به خبرې ولې نه بالکل را بشي کور ته الله خدای خلین امان الله زویا ستا دا پروګرام چلیږي تا مور او ورور دې ولیدل دا رشتهدار دې هم ولاړ دي که چا سري چا ساتلي کینولي نو هغوی ته هم دا ګزارش ته چې جي دا بس دا د مور سا ده او دا سا
مو ته را واپس کې ځه الله به خیر کړي الله خیر دې زار شم بابا جان اوس منډې مو وهئ الله به اوس پیدا کړي سید مهرباني خیر د مخې مولانا امين كامل السلام علیکم